اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم په پیج 40 باندې مونږه دغه observation of changes in the seed چې دی په 15 days کې ناغه ټیبل چې هغه مونږ ویلی وو نن به وایو structure of maize seed د جوارو تخم چې دی د دې structure د دې شکل د دې صورت نو په اکټیویټي 3.5 کې وایي take grains of maize د جوارو دانې به راواخلئ observe a maize seed and draw a sketch of its external structure او د دې دا کم تخم چې دی دا دانه چې ده د دې به observation وکئ مشاهده به وکئ او بیا د دې کم external structure چې دی بیروني ساخت د هغې یو سکیچ به ډرا کئ د هغې یو خاکه به وباسئ study its external structure and complete the given table او د دې دا کم external structure چې دی دا به study کئ د دې مطالعه به وکئ او دا لاندې ټیبل چې دی دا به کمپلیټ کئ color shape structure of external surface صحیح ده چې د دې external structure چې د دې څنګه ساخت دی او شکل د دې څنګه دی رنګ یې څنګه دی صحیح ده دا observations به دلته خپل دلته کې د ځان سره ولیکئ صحیح ده بیا لاندې سبق ته راځو وایي maize is a monocot plant i.e. maize چې دی جوار یا مکۍ ورته موږ په اردو کې وایو دا چې دی دا یو مانوکاټ پلانټ دی مانوکاټ مطلب دا مانو کاټلیډنس دی په دې کې کاټلیډن صرف یو وي مانوکاټ مطلب یو کاټلیډن باندې مشتمل تخم دی صحیح ده دا یو مانوکاټ بوټی دی نو د دې تخم چې دی هغه به خامخا هغه به مانو کاټلیډنس وي مطلب پای کې به کاټلیډن چې دی دا به پکې بالکل یو وي The maize seed is oval and flat in shape د جوارو تخم چې دی دا oval دی مطلب oval چې دی دا اول ټکی چې دی OVAL دا یو لیټن ورډ دی د هغې نه دا اخذ کړی شوی دی د هغې نه دا ډیرایو شوی دی چې هغه دی اووم OVUM نو اووم چې دی د اووم مطلب دی ایګ هګۍ مطلب د جوارو دا دانه چې دی نو دا اول شیپ دی بالکل راوند نه دی خو دا اول شیپ دی مطلب د هګۍ په شکل کې دی صحیح ده نو دا فلیټ دی او اول دی فلیټ خو مطلب دا دی چې که موږ د سایډونو نه وګورو نو دا بالکل اواري او یو طرف ته چې دی نو دا بالکل د هګۍ په شان دی صحیح ده بالکل سرکل هم نه دی خو اول دی its external covering is in the form of a thin seed coat د دې بهر کم کور چې دی بهرنی کم پټ چې دی نو هغه یو نری سیډ کوټ دی صحیح ده یو پتلا سیډ کوټ دی there is an endosperm inside the seed او دننه په دې تخم کې یو endosperm دی صحیح ده where food is stored کوم ځای کې چې خوراک ذخیره شوی کوم ځای کې چې خوراک ذخیره شوی the embryo of maize seed consists of one cotyledon څنګه چې موږ مخکې وویل د تخم جوار دا تخم چې دی د مشتمل په یو کاټلیډن باندې نو ځکه دا یو کاټلیډن باندې چې مشتمل موږ هغې ته مانوکاټ وایو مانو مین ون ا ریډیکل اینډ ا پلومیول په یو کاټلیډن باندې مشتمل دی او بیا په دې کې سایډ ته چې کومه ایمبریو ده نو د هغې ریډیکل او پلومیول دی مطلب ایمبریو ده پکې صحیح ده نو دا ریډیکل او پلومیول خو چې دي نو دا خو بیا په هغه ایمبریو کې دا د هغې حصې دي صحیح ده بیا لاندې ښه دلته کې به وګورئ تاسو نو دا زموږ سره دا د جوارو یوه دانه ده صحیح ده چې دا چې دی دا هغه سیډ کوټ دی صحیح ده او دلته کې تاسو وګورئ دا چې دی دا انډوسفرم دی او دا شیپ چې موږ ته ښکاري دا یلو نو دا زموږ سره ایمبریو ده صحیح ده دا تاسو وینئ نو دا زموږ سره ایمبریو ده صحیح ده دا زموږ سره هغه بیبي پلانټ دی کوم ته چې ایمبریو وایي صحیح ده اوس د پیج په دې ویښ باندې که تاسو وګورئ دلته کې نو یو اکټیویټي ده اکټیویټي 3.6 وایي to observe the external structure of maize seed چې د maize seed د سوري internal to observe the internal structure of maize seed چې د internal structure منګه observation وکړو د جوار دننه ساخت چې دی دننه د دې کم پارټ چې دي د هغې مطالعه موږ وکړو د هغې observation وکړو صحیح ده نو نمبر 1 به تاسو څه کوئ
So okay, take the longitudinal section of a boiled maize seed. چې دا unboiled دي نو د دې کټ کول چې دی یا ماتول دې سره به دا دغه کېږي سټډي به بیا ابزرویشن بسې نه کېږي نو خوټ کول یوه دانه چې تاسو به راواخلئ لانګیټیوډنلي داسې په اوږدوالي باندې مطلب دا دانه داسې ده نو تاسو به یې داسې په سایډ باندې کوئ او په منځ باندې به یې دا نیمه کوئ صحیح ده نو لانګیټیوډنل سیکشن به دې راواخلئ د بویلډ سیډ. نمبر 2 observe the internal structure of the seed او بیا به د دې د دننه کوم سټرکچر چې دی د هغې ابزرویشن به وکړئ د هغې مشاهده به وکړئ. او بیا نمبر 3 وایي draw the sketch of the internal structure of the seed او بیا به د دې یو سکیچ یو خاکه چې دی نو هغه د ځان سره وباسئ لکه دلته کې تاسو وګورئ نو دا یو بویلډ سیډ او د هغې لانګیټیوډنل سیکشن چې دی هغه دوی ویستلی دی دلته کې دا داسې په سایډ باندې بیا کټ کړې ده نو دې ته چې موږ د دې طرف نه وګورو صحیح ده د سایډ نه نو دا زمونږ دا سیکشن چې دی دا زمونږ سره دا هغه انډوسپرم دی او دا تاسو ته ښکاري ده دا هغه سیډ کوټ دی صحیح ده او بیا دا چې دی دا لاندې دا کارټیلیډن دی بیا دا کوم سټرکچر چې تاسو ته ښکاري دا هغه امبریو ده کوم چې یو طرف ته ده یو سایډ ته ده صحیح ده او دا حصه چې ده دا د دې هغه فلومیول دی او دا د دې هغه ریډیکل دی صحیح ده نو دا و سټرکچر اف میز سیډ صحیح ده او زما امید دی چې ستاسو به څه ناڅه هینټس چې دی نه ذهن ته راغلي دي کافي پوه به یې پرې غالبا ویډیو زیاته لانګ کوو نو صحیح ده سبا به انشاءالله بله ویډیو کې بیا سټرکچر اف ګرام سیډ وایو د را روانې ویډیو پورته سپارم په الله د الله په امان